دا به څوک نشي تاسو ټولو ته به پته وي چې نن یوه خوشګوار واقعه په نارت وزیرستان تحصیل میرعلي هورمز کلي کې شوې ده چې دا څه پلانې او آخري واقعه نه ده روزانه په بنیاد باندې زموږ تاسو ماشومان مشران زنانه بلکې ځناور هم محفوظ نه دي هره ورځ کېږي نن هغې په تسلسل سره زموږ د پېښور یونیورسټۍ کوم وزیرستان سټوډنټ سوسایټي ده هغه دلته یو احتجاج راغوښتی و هغه احتجاج به اوس موږ تاسو ریکارډ کوو ټول ملګري ته زما دا خواست دی چې منظم اوسئ ټول به منظم وئ چې څنګه داسې درنه ونه شي دلته به څوک داسې راغلي وي چې انتشار به جوړوي تاسو ښه منظم اوسئ دلته به موږ تاسو کوم صدران راغلي دي مشران را روان دي دا به خبرې وکړي هغې خبرې نه مرد خو دغه لمر ته که نن تاسو په سوشل میډیا کتلی وي په میرعلي کې هم زموږ تاسو انحصار علي غوندې عام مشران په روډ د بره ناستو خپل احتجاج یې شروع کړی او موږ تاسو به دغه نیمه ګنټه نه تنګېږو ټول به راسره ولاړ وئ ټول به ولاړ وئ زه آغاز کوم د پروګرام د زموږ د پېښور اسلامیه یونیورسټۍ چې کوم اسلامیه کالج صدر دی علي سیر ته زه بلنه ورکوم چې هغه راشي تاسو سره خپل خیالات اظهار وکړي کسان زیات دي لږ شټ ټایم باندې مطلب ټایم ډېر زیات ما السلام علیکم غونډه ته په جنبا سلام اوس ته پاته دو چې میش پکې موجود یاده رو غونډ شوي یاده میش دا چې ولوړي نن په نارت ګایز په نارت وزیرستان کې په هورمز شي یوه ډرون حمله شوې ده چې په هغه شی وړیکي وړکي شهیدون شوي دي میز ریاست ته دا یہی چې ریاسته تو de tere 15-16 colena e misra da rawaya do o da rawaya लगातार दो उम्मीद ये कसी da rawaya o kadawi de mizo do to se yare udere sara badale wi o da khalq da chiki molud di da gon student on di o da chro gali di da kisaro gali di da wozu chat kawi che ریاست to baat kadi di miz ریاست da khost ki che ریاست de misra da rawaya maka de miz khalq to na khoshuli to de miz nawe
خو ریاست دا رویه بار کو او بله زه دا کیسه کوم چې په دا تېره ورځې چې د انډیا ټیک شوی و ډېر سیاسي ګوندونه چې هغې پوسټونه وکړل هغې د پاکستان سره د احتجاج ریلي وکړلې او په دا واقعه چې نن په میش په وطن کې شوی دی په دا یو سیاسي جماعت نه غږېږي دا چې احتجاج چې غونډ ولور دی په دا شی د سیاسي ګوند نه چې دا سره نومار غلی وي او می سره دای دیاته ولور وي او بل مې د خپل خلک نه هلش کې ګیلا دو اپ دا چې کله نایټ وی نایټ د وزیرستان نایټ دی میوزیک نایټ دی دمره په جنبه خلک غلی د لره نه چې د ګاډي زینوي د نوستي زینوي نن دا ډرون حمله شوی دی دا می څو کسان ولوري د یو یونیورسيټي نه د بل یونیورسيټي نه تاسو ډېره مننه چې غونډ روغلستای د میج احتجاج ته میج احتجاج ریکارډ کولې ته میج خپل اوس چکی ډېره مننه ډېره مهرباني د غونډه او صدر صاحب ته ډېره شکریا ورکوم چې موته د خبرې د خپل خیالات اظهار موقع وکړه ډېره مننه ډېره مهرباني چې مسترګې ستا په سترګو کې اچولې دي چې مسترګې ستا په سترګو کې اچولې دي دا مې دومره بد وکړل چې وجنې مې دغه نه بعد علي شیر ګټورې خبرې نه بعد زه د اګریکلچر یونیورسټۍ صدر مرتضی وزیر ته خاص په چا غاروشي تاسو سره خپل خبرې دا مرتضی وزیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي یونیورسٹی آف پشاور صدر زهین صاحب او سابقه صدر حمید او روغلی ټول د وزیرستان بچون د وزیرستان نوجوانون ټول ته په ګډه سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګری که څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن په سوډګایز د میجا د وزیرستان په یو کلی کې چې نوم یې میرلی دی د ازونه په واجه په چار خدا وا چې اذان شوی وای خو د ازونه په دې باندې په میج د ژوند ټیک چې کیما دي هغه وزیر نازل شول او دا خبره او داسې واقعیات دا نن ورځ نه دو تیر شوي شل کلینا میش بار دا وزینا اوري میش بار دا خوشک ولون دام دا خور ته سپورلی دي خو سولم دا وی د خپل وطن نه د خپل مشرونو نه او د خپل د یونیورسيټي سټوډنټونو نه چې آیا دا نن چې کوم بیش کولون درې څلور کولون دا میش خور ته وسپورل آیا میش تاسو دا په چار دو چې بار میش تاسو دا جنوزي چګاوي بار دا میش په لمانځي شړاوي دا د میش د کوم مستقبل نه دی حزبونه او په پېښور کې مقیم وزیرستانیا روزه نن د وخت دی نن د رزقو د خپل قوم نمایندګي وکړه د خپل غریبونو د خپل یتیمونو بچیونو چې شهید کیږي دغه ژوند وګاټه دغه د راتلونکي د ژوند د غوښتنې اواز پورته کړه ډېر د افسوس مقام دی ډېر د افسوس رزدو او د میج اسټابلیشمنټ د میج آرمي او د میج ټیم لاین ډپارټمنټس دي وزیرزم څه جنگ وکړ د انډیا سره او په دوی ورځې کې میشته کامیابي حاصله شوه آیا ته نه وینې چې وزیرستان شل کوله په جنگ کې د جنگ شکار دی د ویلې شل کوله په دغه جنگ کې ته کامیابي نه ملاویږي څه وجه ده کوم هغه قوتونه دي چې تو په دغه جنگ کې کامیابي ته نه پرېږدي نو می سوال درته کی چې دا د وزیرستان مظلوم خلک دا د وزیرستان کونډې رنډې او دا د وزیرستان وړک ولون دا نور استما به پوره کوه دا نور مشهیدون کوه او واحد حال دا د کوم د ژغ د شګولې د پلیټ فارم دا نوجوانون دا وړتي چې دا راوځي مشت خپل ژغ پورته کی واحد ایدال یاردو چې میجه مخنیوي کړلای شو میجه دغه شکلک مزمت کی او صدر صاحب ته موجود ټول صدروندار د مودا سجیشنز دي چې کچیره دغه سه اټیک او دغه سه چې کیمه کروي د مصر راولې دي کچیره دا کېدلې دا حال نه ده چې میجه جمهوریت څنګه ته وداري دا یونیورسيټي روډ میش بند کوي دا مین روډ میش بند کوي د چا په فلور کې چې زور وي دا وزیرستان کې دا نه لري په کوم قوت کې چې دا زور وي دا مو دا روډ نه لري کو دا کمشنر مو تر وځي دا کور کمانډر مو تر وځي دا ډي اس پی مو تر دريمي او کنسرن اتھارټي دول تر دريمي د مو سره په دا خام کې برابر په دا روډ باندې کښني روتلین کې ټول ګلون ته ځاپارین وایم هر کله روشي او صدر زهین صاحب دا او روتلین کې ټول صدرون ته د کوم غام ټول خپل د کوم غام وګڼي نن په مرلی نو صابو کې دای شي دا په ونوي صابو په ونوي کې دای شي دا صابو کې دا په ډومل باندې کو ته هیڅ نه دی دا یور په هر ځای باندې لګیدلای دی او قوت جوړ شي یو اواز جوړ شي په یک یو میسج باندې راوځي مشتوز دغه خوره بچونی
دلته میش پوته کېږي په چار دو چې کیمزې کې د میش پوته کېږي ولته د خپل قوم نمایندګي وکړي. ډېره مننه، ډېره شکریه. پاکستان زنده باد، وزیرستان پاینده باد. تھینک یو. गाड़ी ته موږ ورته چې دا गाड़ी وځي دا چې کله یار ورته وکړي دا کا سورمه را پاسه راځي. بلا بغیان پیدا شي خلک صبر وکا. اوس با بلا بغیان پیدا شي خلک صبر وکا. د غلامۍ زنځیر مات شوی دی زه شور اورم. صدر صاحب نه بعد زه د آر ایس ایف صدر چې کیم دی هغه ته دعوت ورکوه چې هغه روشي. شفیق احسان شفیق دوسرے سره خپلې خبرې شریکې کړي. سب سے پہلے میں تمام وزیرستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی اور تمام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں. اور یہ جو معصوم بچوں کو قتل کیا ہے پاکستانی ریاست نے، ان کے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی ہم مکمل یکجہتی کرتے ہیں. اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک اس ظالم ریاست، اس جابر ریاست، اس انگریز سامراج کے دلال ریاست کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دلال پالیسیز ہیں، یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے پالیسیز کو یہ کاپی پیسٹ کر کے جو ہے یہاں سے وسائلوں کے لیے ان معصوم بچوں کا جو ہے قتل عام کروا رہی ہے. ہم ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس ظالم ریاست کے خلاف ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر اس قوم کے اندر ان کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے. ہم ہر اس ظالم کے خلاف ہیں جو عام مظلوم کو جو ہے مار کے جو ہے ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کر رہا ہے. اور ہم اپنے وسائل کے اوپر کبھی بھی، اور یہ بات کی بھی ان کو جگہ نہیں ملے گی، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے ہم ان کو پکڑ کے ان کے سے اپنا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. اور یہ وزیرستان کے اندر جو پچھلے 75 سالوں سے جو ہے نوجوانوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے یہ ظالم ریاست. اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ غدار ہے. اور تمہارے خلاف تم کیا سوچتے ہو کہ تم جو مارو گے ہم تمہارے وفادار بنیں گے؟ کبھی بھی نہیں بنیں گے. یہ ریاست کے پالے ہوئے ہو تم، ہی کے پالیسیاں جو ہے اپلائی کر کے پشتونوں کو جو ہے قتل عام کروا رہے ہو. ہم پشتون کے خلاف، ہم پشتونوں کے جو ہے ظلم، پشتونوں کے اوپر جو جبر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی مزاحمت کریں گے. ہم بلوچ کے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے ہم ان کے خلاف بھی بولیں گے. ہم جو ہے گلگت بلتستان کے اندر تم جو ہے جبری لوگوں کو جو ہے جب مزاحمت کرنے نکل آتے ہیں، حقوق جو کے لیے بات کرنے جب نکل آتے ہیں تم ان کو جو ہے جیلوں میں ڈال دو گے. یہ جیلیں ہمارے لیے بنے ہیں، ہم جیلوں میں بھی جائیں گے لیکن اپنے حقوق کے اوپر کبھی بھی آپ کو کمپرومائز ہونے نہیں دیں گے. اور تم جو ہے دلال ہو، تم انگریزوں کے دلال ہو، تم چمچے ہو. اور ہمیں کبھی بھی چمچگیر اور دلال ہمیں منظور نہیں ہے. یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے حکمران طبقہ ہے، یہ طبقہ صرف اور صرف ہمارے وسائل کے، یہ ہمارے جو محکوم طبقہ ہے وہاں کے قومی جو لوگ ہیں ان دلال کے ساتھ مل کے جو ہے تمام ریاست کو چلا رہے ہیں. پختون دلال ہو جو ہمارے سامراج کی شکل میں جو ہے پختونوں کے نام پہ سیاست کر کے پچھلے 75 سالوں سے جو ہے وہاں پہ اسمبلی میں جا کے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستانی وفادار ہیں. ہم کیسے وفادار بنیں گے؟ گلگت بلتستان سے لے کر کشمیر تک تم کس منہ سے تم جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ یہ وفادار بنیں گے؟ ہم کبھی بھی وفادار نہیں بنیں گے. اگر ہم اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں غدار کا جو ہے لقب دیتے ہو تو ہمیں وہ غداری منظور ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جب بھی جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس ظلم کے خلاف نکلیں گے اور ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے. آج ایک دفعہ پھر سے میں وزیرستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی پشاور یونیورسٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ہر ظلم کے خلاف ہمیشہ سے جو ہے احتجاجوں کے شکل میں اپنی آواز جو ہے بلند کرتے آ رہے ہیں اور اپنی آواز جو ہے تمام اس ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایوان جو ہے گنگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو سنانے کے لیے ایک مضبوط دھماکے کی ضرورت ہے. جب تک دھماکہ نہیں ہوگا یہ نہیں مانیں گے. اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے میں ان مظلوم اور ان جو ہے بچوں کے گھر والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. تھینک یو. صبر پورا نشوا سبا میں نیت دے بے صبریتم لا تڑما. صدر صاحب نباد زه د پی ټی ایم د پېښور مرکزي هړۍ ته دعوت ورکوه چې هغه روشي عدنان وزیر تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. سورا روغلی دولتا وزیرستانی میش خالتای
سټوډنټون دي چې د میز نیر داسې سیاسي مشرون دي ورسره سماجي مشرون دي هغه شکریه ادا کوي لیکن دا دو چې شکریه ادا کول څه ضرورت نشته پکې د میز په وطن کې همیشه د بدامنۍ ورسره داسې واقعیات کېږي چا د نه کتلې دي او نه د هغه باندې خاموشه پاتې کېدلې دي دلته چې میز سره میشته هغه د میز خو پچار دا وه چې د پریس کلب سره میز دا احتجاج کړی وای دلته مو دا غونډه کړې وای خو په شپه ګاڼ تعداد راغلی وای څرنګه چې د میز د اسلامي صدر خبره وکړه چې دلته نایټ وي یا نورې څه داسې اکټیویټي وي چې پاشه فن وي بیا میز وزیرستانیون به حیثیت بیا په دا باندې ښه ډېر روزي او زون 13 ساوي خو چې داسې دی د نانګریز وي د خپلې بچونه د خپلې ورېړې د خپلې خویندې د پوره روزي بیا میشته دلته څو کسون په چند په اون چې په لیک باندې په نظر ارڅیغه په دغه خلک نه ارڅي بنیادی خبره دا ده چې میش دلته سیږي میش ته دا پچار دو چې میش هغه وطن ریپرزینټ کوي دلته هغه خلک چې هغه په جان کې پروته دي میش ته بچار دو چې دلته په دغه شکل کې میش روزي یو پرمن احتجاج کی هر نمونه چې داسې احتجاجي نه غونډې چې دغه پوره شي هغه پوره میز باید درووزي دغه سره خپل اوز چکی بنیادی بله خبره دا ده چې د میز په وطن کې دا ډرون حمله یا دا چې کوم څه راغونډېږه دا څه د ویس واک نه دی د تیرې 40 پورې نه مسلسل دا جبر راوندی کله د ټارګټ کیلینګ په شکل کې وي کله د دماکي په شکل کې وي کله د ډرون په شکل کې وي دا واقعیانو دو همیشه دا کیږي خو اچویایي چې د میز نفسیات درای دغه شي سره بلد شوي دي چې میز روزانه دا شای کیږي خو میز ته ډېر ویړل د شي هغه ویلې چې میز د 40 پورې نه په دغه جان کې هغه د میز نفسیات دغه سره داس چلیږي دوسته دا خلک یا نیر چې کوم خلک دي هغه کله هغه نروځي ځکه هغه چې د میز غم د میز دی که چاش دا احساس وای که په نیر کومینه کې دا احساس وای چې میز ورتلای غو دوی سره ورتلای دولته د شانه بشانه یا د میشته د قبیلیت په غیر رکاوینګي یا د میشته مختلف د انپړې یا د مختلف داسې نومینه چې میز نشي وپستای په داسې سوشل میډیا ډېر معتبر خلک استعمالوي هغه خلک په نن مو دلته ول ده چې دا وطن دا پښتونه ریپرزینټ کوي غو خو آیا چې د وزیرستان سره بیا هر نمونه سړی وي هغه دلته روزي غو دلته احتجاج یا کوار څه خدا خلک میز سره نه شاملېږي دغه نه میز دا ګیلادو چې د پښتنې دا ګیرون یا دغه سره د زون د انسانیت پلاوینګای چې غوړي غو بیا د وزیرستان چې بالخصوص فاټا د میز وطن بیا ډېر ځپل شوی دی دغه خلک پوره میز احساسات ویلې نه اجاګر کیږي د انډیا د پاکستان دا لري دروغجینه جنګ و دا خلک غونډ روغای شانه بشانه ودرېده د پاکستان زنده‌باد په نوم باندې ریلې لوړې خو دغه خلک چې په روزانه په بنیاد باندې په سوینه په درجنینه قتل عام شیغه دلته سیک داس نه وروتل دا ګیلا به میز په هر پلیټفارم ځکه یا کی چې په داسې میز دا اوس نه کې چې کته په سوشل میډیا یا په نیر ځایونه باندې خالته دا سپویي ورکوي آتو ته مختلف نومونه درکوي نو پی ټی ایم په غږی کې او دلته په هر فورم باندې کوم سره ودرېږي میز پی ټی ایم کله بلکې زه د پی ټی ایم بل خصوص نه د ټول وزیرستانیونو دا میز فرض دی د میز ضرورت دی چې میز دغه پوره وداري او احتجاجي نه وکړي او د میز دغه سوسایټي سره چې د کوم مشرون راغلي دغه نه میز مطالباتو چې باید تو سره تمخشش رسтай ځکه چې میز کول نه وی کول او داس غنون دلته سبق یایي ډېر داسې ریاست حربي استعمالوي چې په دغه سټیج کې نشي دی باید دی ته بچار دو چې دی مخشش شي او د بیا د پوره کا د پېښور فیصله وي کاور سره دا روډ بنداولي کانه رهاوي چې د میشته مخشش شي دا کول غوډ سره دای په شهر اون وی بیا غزه د وزیرستان سوسایټي صدر زاهین ورسره چې نو څومره مشون دی یو شکریہ ادا کوم چې یو پروګرام یې وکړ و احتجاج یې وکړ او دغه پلیټ فارم نه ریاست او د جابر ته دا پیغام ورکړ چې میر جابری دا ډالری جنگینا دا ډرون میش په خپل ځمکه نه غوړي کاینده د پورا نیر صداش ولېغه میرو په کلاک مزاحمت سره ورځي د دوست ډیره شکریہ بیانن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر واڑو امن واڑو امن واڑو ننیا واڑو سبایا واڑو امن واڑو ننیا واڑو سبایا واڑو امن واڑو ننیا واڑو سبایا واڑو امن واڑو د عدنان نه بعد د ګټورې خبرې نه بعد ټیم لس کی شاټو خلستای مشرون ډېر روغلی دي صدرون بلا ګرمي دو دغه ویټ کی غرمت وی لوړ دي چې چاته مکاور کېږي په منټ دوانه ډېر ټیم ماته را نشته چې درې دای شي بیا ودارسته دغه نه بعد
زه میز سابقه صدر دولت خواست که چهار شي تاسو سره خپل خبره شریکې کړو. صدر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نامبخش په دې سوسایټي صدر صاحب ورته کابینه درجه تر مشهور درغلي دي شکریا ادا کوو په داسې شکل شنه ادا کوو چې مطلب د خپل قوم دپاره په دننه سبا واخښې د خپل قوم د خپل حقوقو دپاره راوتل دا ډېره غوره خبره ده. زه د ده په دغه باندې زه د شکریا ادا کوم. ملګري نن چې کوم احتجاج روان شوی دی دا تاسو ته پته وي چې په میرلي شي ډېره دردناکه واقعه شوې ده چې پاتې څلوېښت کسان داسې بچیون چې هغه ته راونوي مدرسه سکول ته راونوي بیا واپس ورونه غلال. دا صرف اولینۍ واقعه دغه نه ده چې میش سره دغه شوې ده. داسې تقریبا په سوینه واقعې د میش سره وشولې. نو د دغه دپاره میش توس دا خبره ده دا په خپل منځ کې اختلافات دی، دا په خپل منځ کې نفرت دی، دا میش توس ختم کوي. دغه یو واحد حال دغه دی چې میش توس مشر هم دی که ملک هم دی که معلوم دی که سټوډنټ دی که بله طبقې سړی دی که نه که ډراور دی دا ټول په یوه خوله کېږي. که چېرې میش په یوه خوله نه شوي داسې د میش توس حالات وي. نن دا مچ کې حالات داسې رغلي دي ودای ته دا زه څنګه نه وینم چې دله احتجاج وشي دله غونډه وشي 15 غونډه وشي بیا دویم بار دې څه آوټپوټ نه وي آوټپوټ یې ویل نه وي دا وجه نه وي چې دا دله تا کښیني وګا دا پکېنټ تا ویر شي ولا سره ملاو شي سره کښیني چې نن خدا داس خبره وشوي د میش په خبره باندې ځکه عمل غنه شي میش ریاست ته پیژندلې کاني کار چا ته پاته چې پنجابای پښتون ته ډېر پاک دی پنجابای ډېر کمزور سره شای دی خدای نن چې په مو مسلط شوی دی دا په مو اتفاق نشته په اتفاق کړه یې زبرتا په خپل مانشه تقسیم کړه دا د پرونکی ګوندای دا د پرونکی ګوندای په دې شې میته تقسیم کړي سره نو کوشش دا هوا کې ځ خپل خبره ډېر نه کړتا او صرف دا خبره دا چې میشته پچار چې میشته سیاسي خلک ووزي نه میشته ته پاته وی چې د ډېر سوسایغا د سیاسي پارټي خلک وروتلې دي د هغه د فلسطین خبره کوم هغه مسلمان دی آیا دا کم از کم پښتون دا نه پیلي په پښتون ځکه په میشه شاکي پښتون دا نه وی خیر خو مسلمان خو یې اخر کار نن ویلې میشته نه روزي په میش باندې دا څلور بچو غشوي دي څنګه اوس نه چګاوي تاسو په سوشل میډیا باندې وینئ نو په کار د میژو په ټول سیاسي پارټي دا ټول پښتون دا میش خاص کی چې تاسو میش راشي ویلې چې نن دا په میش باندې اورې زرغلي د صابو په تور چې صابو بل په بل ارتي نو دغه د پورا په یو خپل زړه په یو اتفاق باندې میش ټول په چار دو زه په اخر شي بعد ټول شکریا تا کا ډیره مننه تینک یو صاحب نه بعد زه د عوامي نېشنل پارټي خړای ملک انور ته خاص که چارو شي تاسو سره مختصر خبرې شریکې ملک انور ډېره مننه سکرټري صاحب زه په بیمور باندې یو درته خبره نشم درته کړلی خو هر خبر دی چې د میش سره څه راوندي او میش دلته راغلی میش څه غواړي میش امن غواړي او د مو د محافظ د بېدامنۍ پروکار دی زه افسوس په دا باندې کوم چې واحد یو وزیرستان دی چې د میش ګایز زره میش په ځونه بده نشي کله بم بلاست وي کله افغانکاري وي کله ډروناټیک وي او د نن دا دربلالي ماشوم وکسا افسوس مقام دی چې میش یای څه وایي د ریاست ته انور خو پرېږده د نسل انسانیت باندې دا وړې ماشومان باندې چا زړه وشي دا میرالي د سنې د وکړ د ناروغله تر نن ورځې پره د څه عمل سره مخامخ دی آیا په دامود کې امن ویله نرسي واجه صدو په سواد کې امن ویله روغای دا ډېر سنجیده سوال دی په چاردو چې میش لوس سره ورکي یا دغه حال راوباسي دا میش توس په سل یارې ویله راوندي امن په یوه اجنډا دو چې امن په مو کې عیسایي وخت راکو چې امن نه وي پوښوله د مو سره داریږي آیا په مو کې دا رانپوهي ویلې دو چې د سویډن کې د قرآن به حرماتي وشي ټول راووځي خو دلته چې جامات په مځکه کښېني یوسف در ووځي مسله وجه څه دو د بویا محمد خیل کپر د مو د شوه ګیسو ته خو یوې صفرایي چا څه نه وویلل شپږ وته دوه درې کلاچې چې د بویا محمد خیل لا یوه لارې ته یوه کنټینر ته نقصان نه ورسېده بله طلبون ارڅي د شوه په سکول کې داریږي چې تاسو نن اباد سکول بند کړئ زموږ ایجوکیشن دا حال دی چې نه ایجوکیشن ته مې نه پرېږدي په وزیرستان کې
صرف ټول معاش باندې صرف د کابل د تابوت معاش راوندی په وزیرستان کې سیاسي خلق ته پوه شوئ وزیرستان کو پرېږده په پېښور کې د ډاکې ورکوي چې دلته نه یې محفوظه ځکه چې موږ ته د مدنیت رکاوټ ته جوړوي هیڅ یې پې درته جوړوي ملکون خو داسې کېږي بر بدلاوي لکه باره یې چاودل یا برته م چاودل په افسوس خبره دو چې زه د ملکونه بچیون ته یایم چې تو څه ایمان ترکه که پلور مشرم نه تېرېږي یا پلور نه سوشل بایکاټ په چار دی چې جاسوس وي د زوی نه سوشل بایکاټ په چار دی چې جاسوس وي ځای میش دا د میشتو زیموراتو ځای چې په بګناران کې جرګه سره وکړي چې دوه درش رز جرګه سره وکړي چې ځای هغه کمای به شای مو تو خپل سره وشي چې دا ریاست په مو باندې د ناپوهۍ د وجې نه ملانډه وایي ځای چې هغه کمای به شای مو تو خپل سره وشي باندې به داسې نمونهګاو داسې نمونه حکومت غاکی چې پاکې د مو پلور به بس وي پاکې د مو جاسوس به وس وي پاکې د مو منبر به وس وي خو مسله چې کله میشتو اتفاق سره یوکي اتحاد سره یوکي وشولی باید ممکنه دو که این دا ریاست تو په مختلف نامونه باندې په مختلف شکلونه باندې په مونږ باندې د داسې مونه عملي کېږي او د داسې ډېره غټه جنازه مې وشي خیر ثابت کر د فکر د مشای نشته دغه پره مسلسل جدوجهد شل حکمت امني چې په دا باندې میشتو سامال وکړي دو د میشتو د امن په خیر د میشتو د فیوچر په ذریعه باندې ګرځي زه د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي ته ډېر داد ورکاوه او داسې مراد د دی ددو داسې مراد د میشتو شریک کدو چې میشتو داسې نه راووځي ځکه مخنیوی کړي ځکه په وزیرستان کې خو ته پته شته چې عزیز تر بیرې تا شکړه دی پام یې ویشتي مسله د دې دغه دو چې عزیز تر بیرې مخته خو ازبک و تاجک و عرب و ټول قوم یې خپل عزیز تر بیرې په باندې ویشتي په چار دغه دو درته یې چې خبره کمه که زه په توسې بیا یو ځل شکریا ادا کوم چې کوم قسم غاوي په میش باندې مالي جاني تعاون وي میش پارستا یو ډېره مننه مهرباني ملک انور نه بعد د میش د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي یونیورسيټي اف پېښور سابقه صدر اسد وزیر کا بلنه ورکوه چې هغه روشي سره خپل کلام ارشاد نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي بیا راغلي د مختلفو تنظیمې د ګوندي نه ملګري د دې سره جماعت د مرکزور د جمشید اولاد څومره مشرون دي انتهایی داد درکاو چې په نن سبا دور کې زه په هر مجلس کې دا خبره کوم چې د وزیرستان سره چې کیمه عمل راوندای دغه مقصد صرف دا دی چې میشتو تقسیم توس الحمدلله دا ثابت کړه مشرون په مختلف لیار باندې سره تقسیم دي تنظیمونه په مختلف لیار په خبره باندې سره تقسیم دي وزیرستان سټوډنټ سوسایټي خپل روایت تسلسل جاری وسوته خپل تاریخ قائم کا چې کوم بشر په هر کیم سټیج باندې دی زه د وزیرستان دپاره چې دلته په سکول په کالج په یونیورسټي کې یا د وزیرستان هغه په دوړ کې مسله دو هغه په مسجد کې مسله دو هغه په وزیر کې مسله دو میجو ورته وځي میجو په هر ګراوند باندې ورته ځریږي او د خپل مشرون ته د دغه میدانونه یو دا پیغام ورکوه چې مسجد ډېره وه ملګرور صاحب د میج نه مخکې خبره وکړې د اتفاق د اتحاد مظاهره په چار دو دغه یو په 15 کې په دځي کې خلک وای نو نن و تو ته دا امبیډیا چې کیما دو دا یو په سل باندې وای درته د حکومت توجه یو په سل باندې وای درته د اتفاق نور جنگ میج نه وي که عملی نور څه نه وي خالي هغه نوستای هغه کراوډ شو کوله یو اثر وي په حکومت باندې او پر ریاستي ادارې باندې زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې نن د وزیرستان سره د مدنیت خبره خو څه کې دا وړه وړه ماشومون چې دي وختي و ملګري پوښ کړه په لیار کې مې کته چې په میش کې امن هغه ته وایي چې د یوې جنازې نه بله جنازه کې څومره ټیم دی هغه ته امن یایي خو د بدقسمتۍ نه په میش باندې نمایندګون داسې مسلط کړي دي چې د هغې نه کوم مطمئن نه دی کوم هغه ته دا وایي چې تا د دغه بچونو سره شانه بشانه ودرل که شانه بشانه اعلان نه ده چې کړل
تا د دغه سټوډنټونو سره شانه بشانه ودره، تا د خپل قوم د وسایل سره شانه بشانه ودره، تا د خپل د غرمزه دغه ماشومونه دغه ګلالۍ معصومینو سره شانه بشانه ودره. میږ د تو شکریا ادا کوي، میږو در پسې وي تر ته مخکې شه چې د هر پارټۍ سره یې د هر تنظیم سره یې چې د کوم خبره مې کې هر څه په خپل ځبن نه میږو در پسې ورسته وي تر ته مخکې شه. په دا باندې میږ چیرې جنګ نه دی سره چې د تو مشري ویلې دو، د تو اقتدار ویلې دی، د تو مستۍ دا یاشۍ ویلې دي. د میږ جنګ په دا دی سره، د میږ اختلاف په دا دی سره چې د نن دا وړکي مو ته ټول یتیمونو غوندې لاګي. دی داسې مشر نشته، دی داسې ذمہدار کس نشته چې هغه میږي اسمبلۍ ته لږلي دي. نن کم از کم که وزیرستان ته نشي تلای، که ملل ته نشي تلای، دغه بچون ته روشه، د دغه سره د همدردۍ اظهار وکړه، د دغه ځینه خو یې پیغام ورکړه. زه په خپل قوم باندې مې زړه پاتېږي، په خپل بچون باندې مې زړه پاتېږي. زه ډېر ټیم نه وهله، خو یو تجویز سوسایټي ته مې ورکړه چې دغه احتجاج یو روایتي یا علامتي وشی، د دغه نه د میشتوس مسالې حل نه راوځي، دغه تسلسل د جاري وسوته شي. په وزیرستان خال په پېښور کې دومره ډېر دی، چا په وطن کې نه دی، خو په میشتوس کې سستۍ دي. د کیر دروازه وټکوي، د انجري دروازه وټکوي. مختلف بزنسمنون شته، سیاسي خلک شته، ملو شته، هر قسم سړی شته. یوه ورځ وټکئ چې میشتوس په پېښور کې چې چا دا پلمه نه وي جوړه چې موږ په وزیرستان کې د سار مسله دو، په پېښور کې چې څومره خرچه پېشي هغه اعلان زه درته که په یوه حال کې ټول سره جامع کړي چې د وزیرستان مسلې صرف دا احتجاج دا چګې ټیټې دی حل دی که نور څه ریسپانسبلیټي یوه د عام ایجوکیټډ یوه د عام تعلیم یافته جوړېږي. دارنګې د مشرونو سره سټوډنټون ته هپچار دو چې دا هغه یا بالغ نه وي، دا یې شهیدونو ډل بیا تو ته خیر نشته. ته په دا رزبند دی اکیډمي ته، ته په دا رزبند دی سبق ته، ته په دا رزبند دی ټیوشن ته چټي ورکړه چې د تو د مستقبل خبره شي، د تو د فیوچر خبره شي. په هغه کې کښېنه چې د تو د عزت مسله دو. دا هغه تعلیم که ته وکړې چې د تو سار محفوظ نه وي، دا تعلیم به څه فایده درکړو. نو د دغه دپاره زه دا خپله سوسایټۍ ملګري ته مې تجویز وي چې یوه ورځ وټاکئ میشتوس چې خپل MNAs MPAs نشي حاضرولای، بیا میشتوس آرمي چیف یا کور کمانډر سیکټر کمانډر باندې مطالبه څه ومني. تنظیم د سټوډنټونو دا ډېر زیات پاور لري. زه ګارنټي درکوم والو د خپله ځای وي بیا د بل سره خبره کړي. که د منتره چې دا خبره شوې وي په باندې معذرت غواړم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. صدر صاحب د ګټورې خبرې نه بعد د ټرایبل سټوډنټ سوسایټي صدر احسان ته د بلنه ورکوو چې هر اوسي تاسو سره خپلې خبرې شریک کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چې د ظلمونو ستمونو دا ادوار د یاد ساته، او ما د چې کوم وکړو دغه تار د یاد ساته. او متل د پښتنو د نر هر شی په بدل وي، که وار مې چېرته راغلی نو ګزار د یاد ساته. ملګریې نن دا غونډه چې غلیدو سره دا په شمالي وزیرستان چې کومه واقعه شوې دو د سکول بچون لګېدلي دي، پسې مړه شوي دي، زخمي شوي دي. نو زه دا یو سوال کوه د خپل ذمهور خلکو نه چې هغه په اسلام آباد شي او په پېښور شي پنډیږي د میز د MNA په شکل شي او د MPA په شکل شي چې هغه خپل بچیو په اسلام آباد پنډیږي په KFC او په چیز یې شي پیزا او برګر خوري او سکول ته درځي په لند کروزر او په ګاډي شي سکول ته درېمي. د میز بچیو چې سکول ته درېمي هغه هنه د محفوظو بمبار پې کېږي، مړېږي، ذلیلېږي. نو دغه نه زه دا پوښتنه کوه چې تاسو خو چې په کلي شئ یوه ویلا یوه ډنګه جوړه کړې په ساوي نه پوښتنه کوې. دا چمچوم چې دي دا د نوجوان نسل په معذرت سره چې چمچوم جوړه شوي دي دغه هم پوښتنه درپسې کوي چې ویلټ جوړه شوله، ډنګه جوړه شوله. نو ویلا ډنګه ته تاسو ترقي وایې، خو د میش په کلي شئ چې امن نشته دی، د موږ تور سرۍ عزت نه دی محفوظ، د موږ سپین ږیری نه دی محفوظ. زه ویلا ډنګه روټ ته ترقي نه وایه چې امن مې نه وي، د موږ سر ته خیر نه وي. نو زه کلي ته نه درم په ځکه چې ته خو خپل په اسلام آباد پنډېږې، خو د میز د چا په ووټ چې د چا په مرسته چې ته MNA MPA جوړ شوی یې
هغه بچون ذلیلیږي خورېږي او د تو ترقي هدادو چې پوس د ګل غوندې بچون د راکټې او د توپې د وزنه ثابوته تبې ورغلی وي ماند یې په تولیه باندې به تتیاوي پا باندې زنه کیږي په ناډول ګولنه مینداوي د تو ترقي هدادو او دغه ملک نازه پښتنه کاوه چې دغه د سټیټ سره شانه بسنه دریږي زدا نه ورته وایي چې شانه بسنه ما دریږي به خې شانه بسنه سره ودریږي او تاریخ گاوه چې شانه بسنه د سټیټ سره میج ملونه هي خو چې په کوم په کلی په وطن باندې غام وي بیا زه تو صدا ویایا چې د ایمان او د غیرت او د پښتو مظاهره تقاضا دادو چې توس د وطن د غام سره هم شانه بسنه ودریږي زه په اخر شه د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي ډېره شکریا ادا کوم چې موږ ته مکارس کړل ډېره مهرباني شکریا ډېره مننه چې سکر سیمیشتو سودانه وروتلی د خپل د وطن د پورا امن غوړي اسکر په امن باندې خبرې کېستای یا چې چا څنګه وکټیما ورستوسټا کېستای ان شاء الله مرکز او میشدر کوي پېښور یونیورسيټي چې سکر سی کمیسته منیرو والی کا ام پی ار والی کا بل دا چې زرا وار سړی چې د نشیر ټیټوي میش ورته ټیټوي ان شاء الله پېښور یونیورسيټي به مرکز وي چې د کیمه غا شوی دی ډرون حمله شوی دو دا باندې خبره کېستای دا څنګه ما سستای ډېره مهرباني چې په جهان د ننګیالو وي دا دوه کاره په جهان د ننګیالو وي دا دوه کاره یا به وخوره کاکرې یا به کمران شم زه د میر سابقه صدر